السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسې د اعشاري کسرونو جمع او تفریق عملیو ته رسیدلی یو او په نننۍ برنامه کې به موږ او تاسې د اعشاري کسرونو جمع او تفریق له عملیو سره انشاءالله اشنا کیږو. د دې د جمع کولو تفریق کولو دپاره دوه نکاتو ته باید موږ فکر وکړو، یعنی دوه نکات باید په نظر کې ونیسو. د اعشاري د متوالی اعشاري کسرونو د جمع کولو او تفریق کولو دپاره دوه نکات باید په نظر کې ونیسو. لومړی باید موږ او تاسې اعشاري عددونه یا اعداد په عام کسر باندې تبدیل کو. اعشاري اعداد باید په کسر باندې تبدیل کو. اعشاري اعداد یا کسرونه باید په عام کسر باندې تبدیل کړو. دویمه نکته، کله چې موږ او تاسې اعشاري کسرونه په عام کسرونو باندې تبدیل کړل نو د طبیعي اعدادو په څیر جمع کوو او تفریق کوو یې. جمع کوو او تفریق کوو د طبیعي اعدادونو په څیرو. د طبیعي اعدادو په ډول یا په څیر جمع کوو او تفریق کوو یې. لومړی اعشاري کسرونه په عام کسر بدلو، له هغې څخه وروسته د طبیعي عددونو په څیر جمع کوو او تفریق کوو یې. مثال ته دقت کوئ، په مثالونو کې په مفهوم باندې پوهیږئ. 1.2 متوالی مثبت 0.2 متوالی مثبت 2.3 متوالی. دا اعشاري اعداد دي، هم متوالی دي. اوس موږ او تاسې به زده کړو چې دوی څه ډول جمع کیږي. لومړی باید موږ او تاسې د عام کسرونو په بڼه ولیکو. عام کسرونو کې مو زده کړی کله چې متولي اعداد شتون ولري اعشاري برخه صورت کې لیکل کیږي او د متولي اعدادو په اندازه مخرج کې نه عدد لیکل کیږي. د جمع عملیه په خپل حال باندې لیکو. د جمع عملیه په خپل حال باندې لیکو. دقت کوئ، کله چې موږ ویل چې پورا عدد برای طبیعي عددو یعنی خلاف د صفرو د صحیح عدد په حیث باندې لیکل کیږي. متولی اعشاري کسري برخه په صورت کې لیکل کیږي او د متولی اعدادو په اندازه مخرج کې نحه لیکل کیږي. 2/9 په خپل حال کو مثبت باید دایرې وجب کو 2 چلینو سره ضرب کو او له صورت سره جمع کو، حاصل به لاسته راشي 2 نه 18 3 21. 9 په خپل حال. موږ او تاسې زده کړي وو کله چې مخرجونه مساوي وي له مخرجو څخه یو مخرج په نظر کې نیسو. مخرجونه چې مساوي له مخرجو څخه یو مخرجو صورتونه جمع کوو. 22 مساوي کیږي له 23 سره. دویم مثال ته دقت کوئ، که چیرې یو سوال راکړل شوی وي چې 1.25 متولی تاسو یو ځای کوئ یا جمع کوئ له 5.2 متولی سره څه ډول صده کولی شو. دقت کوئ،
د دې ساده کولو دپاره باید موږ او تاسې لومړی په عام کسر باندې تبدیل کو. په عام کسر په دې ډول تبدیلیږي. یو د صحیح عدد په حیث لیکو 25 یعنی کسري برخه صورت کې او غیر متولي برخه له صورت څخه تفریح کیږي. په دې ډول د متولي اعدادو په اندازه مخرج کې 9 او غیر متولي اعدادو په اندازه صفرونه لیکل کیږي. مثبت علامه په خپل حال لیکو. 15 د صحیح عدد په حیث په صورت کې کسري برخه په مخرج کې 9 ځکه یوازې متولي اعداد په کسري برخه کې یو ده. دقت کوئ مخکې د دې چې غیر واجب کو صورتونه باید یو څه ساده کو. په دې ډول 25 منفي 2 له 22 سره مساوي کېږي. 90 په خپل حال مثبت 15 ضرب 9 45 45 مثبت 2 له 39 سره مساوي کېږي. 9 په خپل حال لیکو. اوس کولی شو چې موږ او تاسې دا غیر واجب کړو. یو ضرب 90 90 مثبت 22 مساوي کېږي له 114 سره مساوي کېږي له 114 سره. ځکه که چیرې شل له 90 سره یو ځای کړو 110 کېږي مثبت 3 114 سره مساوي کېږي مثبت 39 پر 9 په خپل حال لیکو. دقت کوئ کله چې مخرجونه مختلفو موږ او تاسې زده کړي چې باید LCM پیدا کو او مشترک په هر کسر باندې جلا جلا وویشو په مخرج باندې له صورت سره یې ضرب کو. LCM له 90 څخه عبارت ده. که چیرې 90 په 90 باندې وشو یو کېږي یو ضرب 14 له 14 سره مساوي کېږي. په دې ډول له 14 سره مساوي کېږي. منځنۍ علامه مثبت ده مثبت لیکو. که چیرې 90 پر 9 باندې وشو له 10 سره مساوي کېږي 10 ضرب 40 10 ضرب 40. دقت کوئ 40 په خپل حال باندې لیکو. په صورت کې 114 مثبت 10 ضرب 40 10 ضرب 40 صفر صفر چې له عدد سره ضرب شي صفر او صفر چې له عدد سره ضرب شي صفر کېږي. یو ضرب یو ضرب 4 له 4 سره مساوي کېږي. که جمع یې کو جواب یې 470 نو جواب به شي 40 مخرج کې په صورت کې یو سلولس او 400 مساوي کېږي له 580 سره 14 583 سره 3 14 نه بلکې 3 له 583 سره مساوي کېږي. موږ او تاسې په دې ډول باندې کولی شو چې ساده یې کو. لومړی په عام کسر باندې بدلو له هغې څخه وروسته د طبیعي اعدادو په څیرې جمع کوو او تفریح کوو یې. یو بل مثال ته دقت کوئ. که چیرې یو سوال راکړل شوی وي په دې ډول 0.2 متولي 11.3 متولي مثبت 0.2 متولي 0.2 متولي. دا څه ډول ساده کېږي؟ دقت کوئ 11 د صحیح عدد په حیث لیکو. په صورت کې کسري برخه په مخرج کې د متولي اعدادو په اندازه
9 لیکو. دوه کسری برخه په صورت کې په مخرج کې 9 لیکل کیږي. که چیرې 11 له 99 سره ضرب کو په دې ډول دقت کوئ لاس ته به راشي 9 9 9 9 18 کې به یو باقي کو لینو سره یو ځای کو چې لاس ته راغلی حاصل به مو څه شي 109 مثبت 33 مخرج کې 99 په خپل حال باندې لیکو. په صورت کې 2 په مخرج کې 9 په خپله. دقت کوئ 99 مشترک LCM نیسو. کله چې موږ او تاسې په دې باندې تقسیم کو یعنی دغه LCM په لومړی کسر مخرج باندې تقسیم کو لیو سره مساوي کې یو چې له صورت سره ضرب کو په خپله هماغه صورت لاس ته راځي. 109 ته که چیرې له 33 څخه یو ورکو مساوي به شي 109. 109 سره کله چې 10 یو ځای کو مساوي به شي 222 یعنی 122 سره به مساوي شي. ځکه دقت کوئ موږ او تاسې یو روایت نو سره مو یو ځای کو لس و لس چې له اتیاو سره یو ځای کو 90 کیږي. 90 مثبت 10 مساوي کیږي 120 دوه دلته به کیو له 22 سره مساوي کیږي یعنی مکمل قیمت په دې ډول ده. مثبت 2 مخرج په خپله 9 لیکو. دقت کوئ کله چې LCM 99 ونیسو کله چې LCM 99 ونیسو په لومړی باندې مو تقسیم کړی همدا حاصلو که په دویم باندې تقسیم کو یعنی 99 تقسیم 9 مساوي کیږي له یو یعنی 11 سره 11 ضرب 2 11 ضرب 2 لاسته راغلی حاصل به مساوي شي له 1,122 مثبت 22 مساوي کیږي له 4 سره یعنی په دې ډول لزره 1,4 تقسیم 99 د دغه سوال جواب شولو. یو بل مثال ته دقت وکړئ د جمع په حالت کې نه د تفریق په حالت کې چې دا څه ډول ساده کیږي 4.2 څلورم مثال ده 4.2 متولی منفی 3.2 متولی. دا څه ډول ساده کیږي. دقت کوئ 4 د صحیح عدد په حیث کسری برخه په صورت کې لیکل کیږي په مخرج کې 9 چې تیرو برنامو کې موږ او تاسې ورسره اشنا شیو. 3 د صحیح عدد په حیث 2 صورت کې مخرج کې 9 نو مساوي به شي له 4 ضرب 9 مساوي کیږي له 10 سره مثبت 2 9 په خپل حال کو منفي 3 نه 22 2 له 90 سره مساوي کیږي 9 په خپل حال باندې. که چیرې مخرجونه مساوي وي له مشترک مخرج څخه یو په نظر کې نیول کیږي که ترمنځ علامه جمع کیږي او که ترمنځ علامه تفریق وي تفریق کیږي. 18 منفي 90 مساوي کیږي کله چې له 10 څخه شل تفریق کو دلته 13 پاتې کیږي 18 څخه چې 9 تفریق کو 9 پاتې کیږي 9 تقسیم 9
له 1 سره مساوي کیږي. 5 مثال ته دقت کوئ. که چیرې راکړل شوی وي 2.2 یو متولی منفی 1.2 یو متولی 1.2 یو متولی دا څه ډول ساده کیږي. دقت کوئ. 2 د صحیح عدد په حیث لیکو په صورت کې 2 یو او غیر متولی برخه تفریق کیږي. په مخرج کې د متولی پر ځای 9 او د غیر متولی پر ځای 0 لیکل کیږي. منفي یو د صحیح عدد په حیث په صورت کې د اشاري برخې یا کسري برخې څخه غیر متولی برخه تفریق کیږي. په مخرج کې د متولی پر ځای 9 او د غیر متولی پر ځای 0 لیکل کیږي. دقت کوئ. 2 ضرب 9 له 180 سره مساوي کیږي. مثبت 21 منفي 2 له 19 سره مساوي کیږي. په مخرج کې 9 په خپل حال باندې 1 ضرب 9 مثبت 22 منفي 2 شلو سره مساوي کیږي. مثبت 9 په خپل حال باندې. دقت کوئ. بیا یې هم مخرجونه یو له بل سره مساوي دي. له مشترک مخرج څخه یو په نظر کې نیسو. له مشترک مخرج څخه یو په نظر کې نیسو. صورتونه جمع کوو. لومړی په خپل منځو کې او بیا وروسته یې له کسرونو سره تفریق کوو. 180 مثبت 19 مساوي کیږي له 199 سره. منفي 90 مثبت 0 مساوي کیږي له 100 سره. مخرج په خپل حال باندې 90 مشترک مخرج نیسو. 199 منفي 110 مساوي کیږي. له دقت کوئ. له 100 څخه 100 تفریق کوو. دلته 99 دلته 10 بقي پاتې کیږي. له 99 نه چې 10 تفریق کوو دلته 9 بقي پاتې کیږي. جواب کیږي 9 پر 90 باندې. انشاءالله تاسو به یو څه اندازه د متولی اشاري کسرونو د جمع او تفریق له عملیو سره اشنا شوي وای. یو فعالیت ده په دې باندې تاسو کار وکړئ. تمرین یا فعالیت په هر برنامه کې ما ستاسو دپاره یو تمرین یا فعالیت اچوله ده. باید په دې باندې تاسو په هر برنامه کې کار وکړئ تر څو مشکلات مو یو څه اندازه د دې په حلولو سره راکم شي. دویم مثال ده 0.8 متولی منفي 0.8 متولی. دریم مثال په دې ډول ده 0.1 متولی مثبت 0.3 متولی. دا درې واړه اعداد متولی دي او دلته دا دواړه اعداد هم متولی دي. 3.2 متولی منفي 2.2 متولی. پنځم مثال په دې ډول ده 14.002 متولی منفي 0.9 متولی. دا 5 سوال دي. په دې باندې تاسو کار وکړئ. که کوم سوال مو حل نشو کړلی مهرباني وکړئ ما ته ولیږئ. انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به زه درته حل کړم.
او راتلونکي برنامه د متوالی اشري کسرونو د ضرب او تقسیم په اړه ده. انشاءالله موږ او تاسې به له هغې سره اشنا کیږو. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارمه.